ان سخت حالات میں ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کڑا ہونا ہے، اور یہ جس سرزمین پہ میں کڑا ہوں کرک، اس بیلٹ پہ، یہ سدرن بیلٹ پہ ایک چیف منسٹر رہا ہے اور وہ دورانی صاحب تھے. یہ بتائے کرک کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ بتائے نا کچھ کیا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ ہے؟ جب سے میں چیف منسٹر بنا شاید خٹک میرے پاس آتے رہے، انہیں کہا یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو میں نے کہا شاید کرک میں کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا وہ گیس ہے، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا. تو میں نے شاید سے کہا میرا وعدہ انشاءاللہ گیس آپ کو ضرور ملے گا. آج جو میں نے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا، جب میں آیا تھا میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ دوسرا پروجیکٹ 5 ارب کا پوری کرک کو انشاءاللہ یہ گیس ان کی دہلیز پر ملے گی انشاءاللہ. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جس طرح مجھے لوگوں نے خطاب دیا تھا، یہ اس وقت کے لوگوں نے دیا تھا کہ اس دفعہ خپل وزیر اعلیٰ آئے گا، لیکن یہ آپ سب کا خپل وزیر اعلیٰ ہے، یہ اکیلے سواتیوں کا نہیں ہے، یہ پورے خیبر پختونخوا کا ہے. اور جو میرے دل میں ہے سدرن ڈسٹرکٹ کے لیے، جو میں دیکھتا رہا، جو پانی کی مشکلات ہے، جو روڈز کی آپ کی مشکلات تھی، جو گیس کی مشکلات تھی، جو ایجوکیشن کی مشکلات تھی، اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ آنے 2 سالوں میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے وہ پروجیکٹ. یہ نہیں ہوگا. آج میں آیا تھا، جو کمپلیٹ تھا اس کا بھی یہاں پر مجھے بتایا گیا، اور جو میں نے پروجیکٹ کی افتتاح کی وہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی تھی. انشاءاللہ 2 سالوں میں وہ کمپلیٹ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے اس سخت حالات میں. اور وہ تو پختون نہیں ہوتا، جب اپنے لیڈر پہ سخت وقت آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ پختونوں کی روایت نہیں ہے. وہ اسفندیار والا پختون کی بات میں نہیں کرتا جو ایک ڈس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بھاگ گیا تھا. میں آپ پختونوں کی بات کر رہا ہوں جو ان پینڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کرک کی پختونوں کی بات کر رہا ہوں. یہ عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ، ان کا ساتھ ضرور دیں گے انشاءاللہ، ضرور دیں گے. آج مجھے شاید نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا تو یہاں پر کوئی دھرنا، جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، انہوں نے یہاں پر ہماری مائی بہنوں کو باہر نکالا تھا. یار جی پختونی بے خو پخپل راوزہ کرے یار، جدان تا پختونو نے بے پخپل رازہ زمون خویندی میندی منتصل مخیطر راو باسی، یا زمون خویندی دی دا نرخجی دی طول مڑا، دا طول نرخجی دی. اوز با دی پختو کی خبری ہوکو جیرا چیزا دا گورا زر ستاسو شکریہ دا کوما چی تاسو دل دا پر گھنٹ تعداد کی راغلی پر دی سخت وقت کے منم زر سلام کوم، زر سلوٹ کوما. دین علاوہ دا سخت حالات تی گورا مراد خبر اکڑا دا ہیلتھ کارڈ پاوالے سرا. دا واحد صوبہ دا، اولنی صوبہ دا پا پورا دنیا کی دا سی دا صحت نظام نشتا چی آغا پورا چی دے آغا اخپل عوامو تا بالکل فری دا صحت سہولیات ور گئی. دا واحد صوبہ دا، اور دا دستاسو مبارک شی چی دا کریڈٹ ہم تاسو تجی، دا پاکستان تحریک انصاف دے ورکران تجی، دا دے پختنو تجی. ما دے عمران خان ہوئی چکل و سرزمہ پا ملاقات کے دو، ما دے وے محمود خان چکل سار پاسے دا غریب پا بارا کے سوچ کو آدھے چیو سڑی سوچ دائی دا غریب اور دا عام سڑی ناغا بسنگا پا دے ملکی مہنگائی راولی سوال نہ پیدا کی. دا دے حالاتو پوجہ مائی دا سی دا، اور انشاءاللہ دا حالات خقیدو طرف تروان نہیں دا سی نا جی دا بدل تکیوی. نگورا صحت انصاف کارڈ دا ہر سڑی پا جیب کی 10 لاکھ روپے دا آگے دا علاج دا پارا فری پر دی دی. پاکستان کے پکم خاص پتان کے آگے علاج کول گوڑی آگا پا دی شناختی کارڈ بانی تلیشی اور آگا تا علاج کولیشی. دا تا اولادت نا سے دا تپوسو کا دا مونگ تا پسخیگی، دا بلاشی دا پنجاب والا مونگ تا پسخی دا ٹول یرے تاسو کو مزیو کرے پا شناختی کارڈ بانی ستاسو علاج دے. دیر خان کو امات تا میسجون کول پہ مونگلا دا خیبر پختونخوا نیشنلیٹی راکا مائی رازی مڑا ٹول رازی دلتا. داغین علاوہ من پاکستان کارڈ بانی کارو کو الحمدللہ دل دغٹ کاسکار نشتا خو چکم دے اغلب منگا تخم سرے دا انسیکٹیسائڈز دا وغیرہ دا بولا پٹیر کم قیمت بانی ورکو.
هغه کې موږ سبسيډي ورکو او دغه زمیندار روټا او داغه نه بغنم په قیمت باندې اخلو چې هغه انکرج کو چې هغه غنم هم خپټه باندې کړی او ټیک ټاکی کړی نو دا د کسان لپاره یو پیکج دی د عمران خان چې کوم نه پاکستان کارت دی مراد پاګه باندې سرسری خبرو کړه دا نه پاکستان کارت چې په دې کې هیلث کارت هم دی په دې کې کسان کارت هم دی په دې کې د احساس پروګرام د لاندې چې څومره پروګرامونه دي هغه ټول په دې کې او دا چې چاته ملو شو هغه د ټول پاګه باندې راځي چې دا سہولیات تا په دې کارت باندې ملاو دي د دې علاوه چې کوم راشن کارډو ما ورته په بجټ کې 10 ارب روپۍ خو دي 10 ارب روپۍ خو هغه په احساس کارت کې دا پیسې وته نو د خیبر پختونخوا حکومت په ولا 13.5 ارب روپۍ ساسو د پاره ورکي او غریب او عام سړي ته چې ده هغه ته با د خوراک د آیټم چې دا ورته په کارت باندې په ارزان قیمت باندې ملاويږي ان شاء الله او دا ته ما نه عمران خان تاسو یوازې بریدي زه دا یو ادا کارګونیم داغه ادا سپایي ما زه تاسو بالکل نه پریدم را روان بجټ کو د مهنګای د له حدیث روانو نو 200 ارب روپے په ډیولپمنټل بجټ 100 ارب روپے به په تاسو په خوراک لګوم ان شاء الله دا مثال سره لوز د ریکارډ کې دا ریکارډینګ کیږي کو حالات دا شول او په بار ملک د دنیا کې تیل او تاسو نورم غړیدل او دلته هغه اثرات په خامخا راځي نو دا مې سرلوز دی چې 100 ارب روپے به ورکوم د فود کارت تاسو به چاته خیرات لاس نه پرېدم ان شاء الله ولې دا مې سرلوز دی په دې وخت کې د دې صدرن ډیسټریکټ یو دوه غټ پروجیکټ دا هم کره خبره ده د دې صدرن زما خواهش ده په دې ډیسټریکټ کې بیلنس بګې لکه چې کوم د وبو د لاندې بګې نه دي د کاشت قابل نه دي د کروندې قابل نه دي دلته ډیره زیاته ځمکه پرته ده کوم چې نورترن ریجنز یې پېښور نه اخوا هلته یو آبادي ډیره سیوا ده او ځمکه ډیره کمه پاتې ده موږ به دا کوشش کوو چې دا ځمکه دلته تقریبا 7 लाख ایکړ ځمکه چې ده دا د اوبو د لاندې راتلی شي څنګه چې د کوملزام ډیم د لاندې تقریبا 1,96,000 ایکړ ځمکه چې ده هغه د اوبو د لاندې راغلې ده او انشاءالله په 2023 کې به مکمل د اوبو د لاندې راشي دغه شان دي د 1 لک ایکړه کم چې CRPC لیفټ کې راغلی دغه علاوه ټانګزام ډیم دی دلته هم بلا شټې مونږ دي چې د کم د لاندې دا ځمکه د اوبو د لاندې راتلی شي او موږ د پنجاب ته یا نورو خلکو ته وایو چې موږ له غنم اوړه زموږ سره دا پوټنشل دی او انشاءالله په دې حکومت کې به د دې پروجیکټ افتتاح کوو دا به زموږ د روان نسل د غذایي اجناس به انشاءالله پوره کوي دا پلانینګ ورته روان دی دویمه خبره د دې صدرن ډیسټریکټ پېښور ټو ډی خان ایکسپریس وے کوم چې مراد د ویسټرن روټ خبره وکړه د مغربي روټ چې دا به د ګلګت بلتستان نه راځي خو د بدقسمتۍ نه په تېر شوي حکومت زموږ فیډرل حکومت ده هلته چې کم خلک د فیډرل ګورنمنټ کې حصه دار وو هغه دلته د مولانا صاحب پارټي وه او هغه صرف د حق له لږ غونډې کې پورشن په ویسټرن روټ کې اچولی و چې هغه په ډیا خان کې لږه غونډه کې علاقه کور کوي او بقایي چې څومره دا ایریا ده د پېښور نه وله او د ډیا خانه پورې دا په هغې کې نه وه هر سړی ځان پوره کوي 3 ارب روپو ګفټ چې میلاو شوی کېدای شي هلته پای کې میلاو شي خو بهرحال ما یو دغه وکړو چې یاره زه ویسټرن روټ دا ډیکلیر کول غواړم دا انشاءالله دا پروجیکټ دی ډېر غټ پروجیکټ دی د صوبې په دومره چارو نه راځي تقریبا لږ به د 300 ارب روپو پروجیکټ دی 300 بلین او پای کې به دا ټولې ځینې کرک لکي بروت بنو کوهاټ چې دا څومره علاقې د ډیا خانه پورې انشاءالله دا به ویسټرن روټ څخه ډیکلیر کېږي چې دا د ګلګت بلتستان نه شروع کېږي او حالات انشاءالله خیبر پختونخوا پورا من طرف ته هم نور روانه ده دا پېښور او دا علاقې به انشاءالله یو 15-16 کاله بعد دا به کاروباري هبي او دلته به خلک کاروبار نه راځي انشاءالله وراځي دا چې زه صحیح نه ما دا زه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په حیثیت ویما چې موږ سب پلانینګ دلته کړی او سره روان دي انشاءالله موږ کوشش کوو چې کم از کم په خپل حکومت کې د پېښور ټو ډی خان ایکسپریس وے د دې اناګوریشن وکړو د دې سره به دا علاقه اوچته شي د دې سره به دا ټول سی پیک روټ انشاءالله دا شارټیسټ روټ دی دا به هم دې ته موږ سره بیا دا پوینټس دي افغانستان پله دلته زموږ سره ټول فاټا ایکس فاټا کومه چې قبایلي علاقه جات او مخکینات ټول دلته موږ سره 11-12 پوینټس دي کوم چې افغانستان ته
او بیا به هغه سنټرل ایشیا پله انشاءالله دا کاروبار ټول دې خوا روان دی دا به دې خوا شفت کېږي او 15 شپږ کاله بعد به انشاءالله دا خیبر پښتونخوا ته رسېږي دلته به انشاءالله خلک کاروبارونو ته راځي کو الله ته منظور او خیره دې نه علاوه د کرک په حوالې سره اخرنۍ یو څو خبرې سره کومه تاسو ته دلته د هیلث ایشوز زه چې اولنی کال باندې رالم دلته ما ویزټ وکړو کله چې ما ته د وزیر اعلی په حیثیت ما حلف واخیستو زه هسپتال ته ورغلم ستاسو هلته ډېر مشکلات ما ته پته مونږ هغه په اولني فیز کې په ریویمپینګ کې اچولی دی څنګه چې شاید وي 55 کروڑ روپۍ دي او انشاءالله په دې 2 کالو کې به هغه ریویمپ کوو هغې کې به ټول فیسلیټیز هم تاسو ته راځي په هغې به ټول ایچ آر هم بدلي کېږي په هغې به ښه ویل اکوپمنټ به دم پروت دي انشاءالله دلته به ریفرل سیسټم ختمېږي هر یو شی یو ټایم اخلي یو بدقسمتي دا ده چې دا قانون داسې دی طریقه کار داسې دی چې ته یو پروجیکټ میچورټي طرف ته بوځي نو هغه ډېر وخت اخلي او الحمدلله دا به د کېږي دا پروجیکټ تاسو تقریبا انشاءالله دی موږ ډېر زر افتتاح کوو بله پهله چې راځم انشاءالله د هغه هسپتال افتتاح له به راځم انشاءالله ورځي دې نه علاوه دلته کرک سیټي ته د اوبو ما واده کړې وه لواغر ډیم نه الحمدلله نن هغه پروجیکټ اوس تاسو دلته به خلکو وي یاره دلته ټولې پیسې چې دي دا هغه د کرک د کیس چې کوم رایلټي راځي د هغې نه لګي مونږ خو دله دا وکړو دا شاهد خټک راغی نر هلک دی پښتون هلک دی غیرتي هلک دی په دې خاوره مین هلک دی ما ته پته ده ما سره ګیري ما سره جګړې هم کوي نو اول ځل مو خو کم از کم ستاسو پیسې مونږ خو ورته دا اولنی حکومت دی چې خو ورته ریلیز مونږ وکړو بل ته د ایریا ډیولپمنټ پروګرام مونږ هغه جوړ کړو ځکه چې مخکې دلته کم هغه غټخیټې عددو په دې شوزونو باندې د هغو د کرپشن لارې مو ته بندې کړې چېرې دا کم از کم دا پیسې خو هم په دې علاقه باندې ولګي نو یو هغه بیا دا کم ډیم نه چې اوبه راځي دا د صوبایي حکومت پیسې دي دا د هغه رایلټي نه دي صوبایي حکومت هم ستاسو دا دی دا نه ده دا 55 کروڑ روپۍ چې په دې هسپتال باندې لګي دا د ایریا ډیولپمنټ نه دی دا د صوبایي حکومت خپل فنډز ورکوي د دې نه علاوه چې نور څه پروجیکټ چې روانې دي هغه صوبایي حکومت خپلې پیسې درکوي او چې کومې ستاسو پیسې د رایلټي پیسې دي ایریا ډیولپمنټ پروګرام په شکل کې هغه به په بل دغه پروګرام کې لګي نو تاسو خوش قسمت یئ چې دا حکومت تاسو له 2 ډیولپمنټل پیکیج درکوي یو ستاسو هغه حق تاسو ته ملاویږي او بل صوبه تاسو سره انویسټمنټ کوي دلته خو وزیر اعلی پاتې شوی دی په دې بنو کې وزیر اعلی پاتې و زه دا دیم هغه چې په بنو کې څومره کار کړی و په بنو یادېدو انشاءالله د هغې نه به ډبل کار دلته په کرک کې مونږ کوو انشاءالله ورځي او دا ما ته ده وویل چې راځم هرې ضلعې ته ځم زه یم څومره ډیولپمنټل کار روان دی دلته په کرک کې د 24 ارب روپو کار روان دی د 24 ارب روپو کار روان دی انشاءالله دا به سیوا کېږي دې علاوه شاید تا بل څه خبره کړم ښه آیل ریفاینډري ستاسو خبره ده دا په تېر شوي حکومت کې د اف ډبلیو سره اګریمنټ شوی هغه نه میچور کېدو په هغې خبره دا ده چې کله حکومت لینډ اکویزیشن کوي نو هغه چاته پرایویټ دغه ته نشي ټرانسفر کېدی په هغې مصیبت دا دی چې هغه اف ډبلیو ته هغه ځمکه موږ نشو ټرانسفر کولی پیسې به هم هغه وراکړي د ځمکې د اخیستو دپاره خو هغه نشي کېدی قانون اجازت نه ورکوي نو موږ هغه طرف ته تللی نه شو بیا یو انویسټرز راغلي وو هغو سره ما خبره شوې او ډي سي کرک ته ما ویلي وو ما دا فیسیلیټیټ کړه او دوی ته ځمکه وښایه او چې هلته ورته لینډ اکویزیشن موږ ځمکه ورته اویلیبل کړو او دوی دلته کار شروع کړي زه به انشاءالله په دې پروجیکټ به تم زه په خپله باندې اوس فوکس کړم په خپله باندې او زما آفس به په خپله باندې ګوري انشاءالله په دې 2 کالو کې به دا کوشش کوو چې کم از کم د هغې انوګریشن دلته وکړو انشاءالله ورځي د دې نه علاوه په دې کال کې په 2 حلقو باندې د 60 کروڑ روپو پیکیج ما ورکړی دی 30 کروڑ روپۍ په یو حلقه لګي او 30 کروڑ روپۍ په بل حلقه باندې لګي انشاءالله ورځي دا بلا شي کارونه ستاسو روان دي تاسو ما له ځمکې راکوئ زه به د کنسټرکشن کوم او کومه سپاسنامه چې دلته ما ته پیش کړه په هغې کې سکولونه دي په هغې کې اپګریډیشنز دي په هغې کې ټیوبلز مسلې دي انشاءالله دا 60 کروڑ روپو چې کم پیکیج دی سبب هم په هغې کې کور کوو او څه چې پاتې شي اپګریډیشن انشاءالله هغه به تمزم کوم او د یو کالج ډیمانډ شاید کړی و هغه کالج ستاسو مبارک شي په اخره کې
زه ستاسو شکریا ادا کوم. ګوره مسلې نه ختمېږي. هغه ځینه کاکا اواز کوي، د هغه ځینه بابا اواز کوي، د هغه ځینه ترو کاکا اواز کوي. ګوره دا مسلې نه ختمېږي. د انسان ژوندی دا مسلې به ورسره وي. خو موږ به دا کوشش کوو چې انشاءالله دا مسلې کم از کم کمې کړو انشاءالله. په اخره کې یو جان مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. پاکستان زندہ باد.